په دې وخت کې په سوشل میډیا باندې یو ویډیو وایرل ده د پښتنو، بیا خاص کر کې د ونو یو علاقه ده په هغه کې دا غزي دا ویډیو ده، او په دې حواله سره خبره نه کوله، لیکن مجبور شوم چې خپل د معاشرت او ګرم بیا خاص کر کې پښتنو معاشرت او ګرم نو یقیني تور پر ډیر زیات افسوس راشي. په دې وجه باندې یو څو خبرې کول ضروري غواړم، ځکه چې دا ویډیو دومره وایرل ده چې د انډیا نه والی تر افغانستان پورې بلکې د یورپ پورې په دې باندې خبره کیږي چې په پاکستان کې یو علاقه داسې ده چې هغه ته پښتونخوا ویل کیږي، او په دغه کې بیا یو علاقه ده چې بروت ویل کیږي، په دغه کې د علاقانو منډه لګیدل، د خایسته علاقانو یعنی چې کوم چوکراګان دي داغو منډه لګیدل ده، په دغه منډه کې داغو باقاعده ریټ لګي او بیا چې کوم د کسانی واخلي بیا ځان سره ګرځي بار ملتبي بیا په پاکستان کې لچکري ورکی. نو دا چې کوم ویډیو دا په دې وخت کې په سوشل میډیا باندې ډیر زیات وایرل ده، او یقیني طور پر افسوس خبره دا چې دا هغه پښتانه دي چې د غیرت مثال په خلکو ورکو چې پښتانه ډیر غیرتمن خلک دي، ډیر حیادار خلک دي. یقیني طور پر ټول پښتنو خبره نه کوم چې کوم خلک باندې کې مبتلا دي، په دغه حواله سره یو څو خبرې کول غواړم، ځکه چې د پښتنو یو تاریخ دی، لیکن بدقسمتي دا نن سبا کې موږ ګورو نو دا تاریخ بالکل مسخ شوی دی، او داسې چې کوم منظرنامه ده هغه چې د دنیا مخې ته ځي سکرین باندې زی یقیني طور پر دا د ټولو پښتنو بدنامي ده. او بیا به حیثیت موږ مسلمانان یقیني طور پر موږ مسلمانان یو، او موږ دا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله زمونږ مذهب کې وګوري کچري انسانیت ته راولي، نو دا چې کوم حرکت ده دا د انسانیت نه ګری ہوئی حرکت ده، یعنی دا یو داسې حرکت ته زه مچ په دې کائنات کې ټول غریسترین چې کوم جانور دی هغه خنزیر دی. خنزیر چې کوم دی هغه هم خپل چې کوم باونډري دا هغه نه کراس کی، سمجھ کې مو خبر راځي، هغه دومره حتی چې کوم دی نار تابېږي چې هغه راولګي یو خنزیر راولګي بل خنزیر باندې چې کوم دی بیا سوې ما خوري نه داسې الفاظ راځي چې ادا کول نه غواړم، لیکن یو نر چې کوم خنزیر دی هغه بل نر خنزیر سره چې کوم دی بدفعلی نه کوي، بلکې خنزیر راولګي د خنزیر سره هغه بدفعلی کوي، یعنی خپل هغه چې کوم خواهش ته پوره کوي. لیکن بدقسمتی دغه ده چې هغه انسان چې کوم ته الله رب العزت اشرف المخلوقات وي خپل خلیفہ ګرځول په دې ځمکه باندې، او بیا ځان ته مسلمان وي پښتون وي، هغه الګي یو داسې حرکت کی چې د خنزیر نم بدتر شي. نو په دې باندې د افسوس نه علاوه موږ سو ځکه چې زمونږ د معاشره د یو مشر ویډیو مې دتا چې هغه جاړي هغه باقاعده غزوه ده هغه په دغه فیلډ کې تل دنه هغه د دغه علاقې ده چې هغه ویډیو موقع ته باغی اجاړي چې ما خپل لازم پرې خو د 10 سټیم دی د لا تعلقي اعلان کوم د زما خبره نه ورې زما په کنټرول کې نه دی د اواره شوی دی بعد خلکو سره ګرځي زه دنه د لا تعلقي اعلان کوم د سره زما څه قسم تعلق نشته عادي. نو یقیني طور پر دا چې حالت روان دي، بیا سوشل میډیا ته موږ ګورو، په سوشل میډیا باندې هغه پښتانه نوجوان نسل چې هغه کم طرف روان دي د زنانو او د جنکو فیشن به کړی دی، او دا هغه خلک دي چې زنانه کچري باتا به پردرا وځي نو قتل کی، لیکن کل عام چې کوم دي داسې فحاشي خوري هم جنس فرستی کې د علاقانو سره چې کوم دي دغه باقاعده میری لګي دغه لټون لګي دغه باقاعده ویډیو نه جوړه په سوشل میډیا باندې فخر کوي. نو دا یقیني طور پر یو طرف ته زمونږ د معاشري لپاره تباہی بربادي ده، بل طرف ته د الله رب عزت عذاب ده، د الله رب عزت قهر تم دعوت ورکولي، ځکه چې دا عمل دومره بدترین عمل دی چې تر وسه پورې د حضرت آدم علیه السلام نو تر وسه پورې څومره امتون راغلي د ټولو نه سخت عذاب الله رب عزت حضرت لوط علیه السلام چې کوم قوم د پاغو باندې نازل کړ، هغه باندې چې کوم دغه پوره بسې چې کوم دا ولټ کړو او پاغو باندې د کانو د ګټو باران کړ. دا ذکر په قرآن مجید کې موجود دی. نو الله رب عزت دا عمل دومره ناپسند دي ځکه چې هغه به د علاقانو سره چې کوم دي بدفعلیان کوي، هغه به خزي پرې خو دي د علاقانو سره چې کوم دي بدفعلیان دوستيان یاريان به کوي. نو په دغه وجه باندې الله رب عزت دومره پکار شو چې زمکه په الټا کړه او چې په زمکه په الټا کړه او ال پسمکه باندې ولګیدو او د لپاس ربي الله رب عزت د ګټو بارانونو کو تاس نه سګو ریزه دا دومره بدترین عمل دی. ځکه نبی علیه السلام څه فرمایي چې په داسې انسان باندې الله حضرت لعنت وي چې کوم دا عمل کوي. او بیا چې کوم دي بعض صحابه کرام چې کوم په دغه حواله سره څه فرمایي، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي
چې کم کس لواتتو کې یعنی د الګ سره بدفعلیو کې نو پکار دا چې د سره عمل شي د تمور ولګول شي د وسوسول شي دا دومره قبیح عمل دی او دا شانتي حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې داسې انسان دا جرمو کې کوم انسان نو هغه دی هغه دنګ زی ته بوتل شي او د هغه ځینې چې کوم دی هغه دی څوکي دا هغه ځینې کته گزار کی او بیا به د ګټو بارانو کی و دی وځي سات دی دا دومره بدترین عمل دی په بهر حال د دې سره چې کوم دی پورا معاشره خرابېږي او الله رب دې چې عذاب دیږي ته دعوت ورکول دي نو په دې حواله سره زه ټول پښتنو ته دا پیغام ورکوم ټول مسلمانانو ته دا پیغام ورکوم چې خدای لپاره خپل په دې معاشره باندې کنټرول وکړي خپل په ماشومان باندې کنټرول وکړي دا تربیت وکړي کني رسو بیا جاړي څنګه چې دی یو دغه چې کوم دی یو بزرګ سره دی غریب جاړي چې کوم دی او اوس ظاهره خبره ده زوی خرڅ شوی دی هغه د لاس نو وتل نو کنټرول کې اوس نه راځي بیا رسو دره چې بیا تاسو جاړي او ماشوم په کنټرول کې نه راځي نو د مخکې خپل د ماشومان شي تربیت وکړي دینی تربیت ورکړي او خپل د معاشرین غره دا چې کوم بیماری ده دا ختمه کړي چې تاسو نه ختمه وای نو دا بیماری با دا کینسر با دا بنور خوريږي زمونږ د معاشره بنور ګندګي بهر حال د الله رب عزت دعا ده چې الله رب عزت داسي قسم نه بیماریانو نه داسي قسم نه ګناهونو نه چې د دې ګناهونو په ذریعہ باندې د الله رب عزت قهر انسانانو ته متوجه کیږي د الله رب عزت عذاب قهر نازل کیږي نو الله رب عزت داسي ټول ګناهونه زمونږ حفاظت کوي زمونږ د نسلونو د حفاظت کوي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته